اوس بل شان مزه وکړه. دا د طارق دا بالکل دا راته ووایه چې د دې رباب ته شوق کله راسیکي؟ السلام علیکم ګرانو کتونکو، ساجد شایق یم او په دې وخت کې دلته په دې خپله دیره کې ناست یو. د تره زوی طارق محمد را سره دی. د ده نه به په رباب کې داسې لنډې لنډې یو څو خوږې نغمې اورو، نو تاسو هم ترېنه خوند والئ. طارق خانه ته به مونږ ته کومه نغمه اورې؟ یاره زما خو په رباب کې هغه نغمه ډېره خوښه ده، مونږ یو د خیبر زلمي. دا دې راته وغږوله. بس ما خو په دې بل ورغیم دا شوې. مونږ یو د خیبر زلمي دغه راته لږه وغږوه. واه ډېر ښه. ډېر مزیدار. واه ډېر ښه، ډېره مزیداره. اوس داسې وکړه چې د ساده ټپو ساز وغږوه. ساده ټپې وکړه. ساده ډېر ښه، ډېر مزیدار، ډېر ښکلی. واه ډېره مزه یې وکړه. ډېر ښه. بله داسې وکړه چې د خپلې خوښې چې کومه نغمه دې ګوتو ته جوړئ. بله یو د خپلې خوښې مزیداره. مړه به چې ستا کومه ډېره خوښه یي؟ اوس په پکې راشي دا ټنګ ټنګ بل شاخ ته به وړو که نه؟ زړه ده خو او زړه ده. زه انتظار کوم ستا د سترګو. ډېر 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 مزیدار. ګرانو کتونکو، نن د کال 2022 د اپریل د میاشتې 26مه نیټه ده او دا وخت کې مازدیګر دی. دلته په دیره کې ناست یو او د طارق نه مو مزیدارې نغمې واورېدې او یوه نغمه ترېنه بل اورو. بس بیا ستاسو نه رخصت اخلو. بیا والسلام.
مزیدار شان نغمه پکې ووایه. ډېره ښکلې ډېره مزیداره. دی خو څه بل شان مزه وکړه. ډېره ښکلې ډېره مزیداره. دی خو څه بل شان مزه وکړه. طارق دا بالکل دا راته ووایه چې د دې رباب ته شوق کله راسې کړي؟ یاره د ډېره دې به موده څونه شوه وخت شوي؟ ډېره موده شوه 15 کال نه به سیوا شوي. 15 کال نه سیوا. مین خبره دا چې زمونږ استاد موږ سره نه و او اوس دغه تغبیه کې طارق استاد دی هغه له کله نه کله ورشو داسې یو 2-3 ځای پس یو 15 منټه 6 منټه ټایم میلاو شي نو مشکل کار نه دی او کوي نو مشکل هم دی. بالکل خو دا دی چې پوره شوق غواړي. پوره شوق غواړي او مین خبره چې لکه عمر تیر شي نو بیا لکه یو دغه زده کول ګران دي. لکه دا اوس دې وخت کې ستا دا رباب به تقریبا د 100 روپۍ په دې وخت کې لکه دا نن سبا کې؟ یاره دا خو نن سبا ما غشتې دی د یو سړي نه په 17,000 روپۍ ما ته پرېوتې په دې ځای کې. 18,000 پرېوتې؟ 18,000. ښه شوق خو لکه ستا ډېر وخت نه دی او رباب ساتي. خپل رباب د کله نه ساتي؟ یاره تقریبا داسې یو 2 کاله 8 کاله به کېږي ساتمه خو استاد مو نه و نو اوس ګرانه وراته نو اوس لږ غوندې ګزاره شوې ده یو میاشت یو نیمه 2-3 شوې تقریبا داسې که وایي کال شي خو لکه زما چې ورته شوق روجي شوی لکه دا 2-3 میاشتې وشوې. ته چې په دغه کې ناست یې لکه اوس فرض که زیات تر ته په کوم ځای کې ناست یې چې ته رباب غږې ځان له ناست یې او زه ځان له ډېر خپل ډېره کې ناست یم بس بار داسې ډېر دغه نه راکوي خوند لکه دنیایي څوک لاړ شي څوک راشي. بالکل بیا ځینې کسان زمونږ خو د معاشره داسې ده چې ځینې کسان اکثر بد ګڼي او څه کوي څه کوي یا به یو بچي یې دا دي او دی داسې دی او بچي یې مولیان دي یو اعتکاف ته پکې لا ناست دی. نو بیا خلک وایي چې بهی دا وګوره په زوچي یې هلته دی. هغه د دې شوق خو په خپل ځای باندې دی که نه. ګرانو کتونکو ډېر زیات مزې وکړه ډېر خوند یې وکړه. امید دی تاسو له به هم مزه درکړي.